اسی یو خبره درته کوم لږ سوچ پکې وکړئ د زړه نه درته کوم لکه اوس یو کس سحر مانځه نه مخکې ویده شو یو کس د شپې په 12 بجې ویده شو او زړه کې دی چې سحر مانځله نه پاسه موبایل په شپږ نیمې په ټایم کړی زما دې خبرې ته سوچ کوئ او دې مړ شو او په زړه کې دا خبره د الله مخې ته یوړه چې سحر مانځله نه پاسه خیال کوئ یعنې دې مړ شو او په زړه کې دا خبره لاړه او الله سره مخامخ شو او الله ورته وویل ښه نه راپاڅېدې سحر مانځله څه وویل الله ته بله واوره د دې نه د یېرې او موبایل پې ګواه پاتې شو چې او دی نه راپاڅېد ځکه چې هلته موبایل یې شپږ نیمې بجې په ټایم کړی نو ګواه یې په ځان باندې په دنیا کې پرېښود الله یو خو الله سره مخامخ شو زړه کې ده چې نه راپاڅېد او موبایل پې څه پاتې شو ګواه پاتې شو څومره د یېرې خبره ده څومره ګټه خبره ده څومره د سوچ او د فکر خبره ده نو مونځ په خپل وخت کې کول دویم د مانځه قایمول مطلب داسې طریقه باندې کول کومه طریقه چې الله ښولې ده نو الله موږ ته څنګه ښولې ده د پیغمبر په ژبه یې ښولې ده قرآن کې صرف دا ویلي دي الله چې څه وکړئ مونځ وکړئ اقیموا الصلاة یو ځکه الله دا ښولي دي چې د مونځونو څو رکعتونه یي نه دي ښولي قرآن کې قرآن کې دا شته چې ماښام مونځ 3 رکعته دی مازدیګر 4 دی نشته دا شته چې مونځ په څه طریقه کې نه تا ته دا وایي مونځ وکړه نو یا الله نو تفصیل وایي تفصیل د پیغمبر نه واله تفصیل د پیغمبر نه واله دا پیغمبر الله ولې رالیږلی خو دې دپاره رالیږلی چې قرآن واضح کړي نو د قرآن د وضاحت په ضمن کې د پیغمبر د منځه مسلې بیان کړي دي که نه وه مطلب دا شو چې مونځ چې کوم به کې هغه به محمدي مونځ وي کوم مونځ وی محمدي محمدي څه معنی د محمد ابن عبدالله صلی الله علیه وسلم په طریقه